پکې هغه کړي 100 نفر یې وجلي بل طرف نه ورته پټګۍ والي چې زمله ماشاءالله چې اتنا زیاده آبادي کې افغانستان کې دومره زیاده آبادي کې چې نور ملګرو زړه مو پړسېدلی دی. نور اشرف غني ولا که ته خپله د حکومت په سیستم باندې پوهېږې. تاسو ته چې کله راغلی افغانستان کابل کې خل نام نشله، ته چې کله راغلی زمونږ کورونه خویندې میندې جړېږي ستا راتګ سره پاکستان ته تا شکست ورنکه ځکه دې ورنکه هغه کس تا باندې راپورته کړی امریکا کې چې هغه د زندان نه راپورته کړی او کې راشي چې کینو نو نوره نړۍ ته ولې شرموئ، ولې بربادوئ، ولې مغه کوئ؟ تاسو دې ته وګورئ. دا انسان موږ نن وجلی دا موږ پوره دا د زموږ مسلمانانو ډېر ښه مخکې فالو کړی دی دومره وی نو چاته پاتې شلو که نه په دومره هغه کې موږ لاړو پاتې شلو چاته پاتې شلو خو دقسې محل دی. دا ځوان یې درته نن پیکه ولې چې نه یې د چا کور په لغته والی و، نه یې څوک وجلی و، نه یې د چا پیاله ماته کړې وه، قلم د لارې دغلته راغلی و ناست و، قلم خپل تعلیم او خپل تحصیل او خپل استعداد دغلته راوړی و، همغلته تاسو پرې نه ښوده. مسجد کې چې ملا هغه وایي هلته هغلته هغه کېږي نه په قرآن مسجد کې د خدای کور کې چې یو سړی خوندي نه وي نو چېرته به نور خوندي شو، چېرته به نور لاړ شو، نو به کوم ځای کې خوندي شو؟ ملګرو وایي که نه نو خو دا زمونږ پیغام دی ولسمشر ته ورسوئ، دغه ولسمشر ته هغه ته ورته ورسوئ چې خوش ورته نور اصحاب خراب دي. خدای ته وګوره، قرآن ته وګوره، ولسمشر یې نړۍ زموږ ابرو دې زمونږ ویوړله. تا وایې راته ویل انډغر راته بیا راته دې مخ ته درې په دې کوڅه یې تاو کې هغسې بیا راتاو کې هسې دا ښځې معاملې هم شروع کړي دي. موږ انسانان هلته ټول هغه ته راشه ته دغه هغه وکړه دومره خلکو ته دې لنډغرو ته ناقه زوراکانو ته دې شل دانې ضد د زرې ورکړي دي، 10 دانې یو دانه ضد د زرې د هغې بدن هم د غوښو نه جوړ دی خو زما هم جوړ دی که نه. څنګه نو کولی شي چې هغه د مرګ نه ډېر یېرېږي او زه دې په وینو کې لمبېږم، زه دې هغه کېږم، هغې باندې څنګه ګران دی چې 6 موټر یې شاته دي، د هغې د موټرو ته هغه ورکوې، د تیل یې ورکوې، د باډیګردانو خرچې یې ورکوې. ولې دغه نه راغلی چې کابل کې سړکونه هغه دي؟ ولې دغه تلویزیونونه چې دي دغه ستاسې په سر دی ماړه شي عبدالله اشرف غني دا ټول مشران دا د ستاسې په سرونه ماړه شي چې تاسې موږ ته هندۍ ډرامې ګورئ، تاسې موږ باندې هندۍ ډرامې دلته راګورئ. که تاسې قرآن او آیاتو خلکو ته هغه کړی وی په دغې ځای د دې چې والله که هېڅ چا داسې کار کړی وی خدای چې یو سړی پوه شي چې قرآن کې داسې راغلي صحیح عالمان ورته ټکی معنا کړي. ولې یوازې توپاک، ولې یوازې جنګ، ولې یوازې توره، ولې یوازې جهالت، ولې یو د بله وجل، ولې یو د بله قتل؟ روژې میاشت کې مبارکه میاشت کې وروره دا ورور یې وجلی دی، وروره څه وکړمه؟ مور ته دې څه ووایم؟ څه جواب وایم؟ مجاهدین ناست وو که نه ټول مجاهدین دا څنګه به دې خوشحالي راشي؟ که به دې خوشحالۍ کې وخت تېر کړې داسې ګلان دې په وینو باندې ولړه اخر د حساب ځای شته دی. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. په خدای ملګرو تاسو دغه د قرآن آیات نه منئ، که تا که منلی خو 20 کاله مخکې به م په دغې باندې هغه کړی وو، 50 کاله مخکې به م هغه کړی وو، نوره نړۍ سره به م ځان برابر کړی وو. دلته وګوره دا یې وشته دا زمونږ مسلمانۍ ده وروره. موږ د احمدشاه ابدالي ټاټوبي کې نن سبا داسې یو مخلوق راغلی دی هغې په هندوستان باندې به هغه کوه، دوی ورته وایي که نه نو څنګه مې مه مې خپله که نه دا خوله مې مه راسپړه که نه چې د هغه مجاهلینو ته پاتې یاستو، هغه مجاهلینو ته پاتې یاستو چې اسلام یې ځان ته په ټیکه نیولی دی. مسلمان تم یې مسلمان زم یې مسلمان انسان مسلماني وایي هغه ته عقیدې ته یو څه شي باندې عقیده لرې چې د هغې باندې دلته زمونږ خلک دې ته هغه کړي دي وایي ته دغه ځای کې لاشه ځان نه دی هغه وتړه ته جنت ته ځې. ونه پوهېږم چې دا کوم نمبر یې د خدای تعالی سره پیدا کړی دی او دوی جنت ته روان دي. چې هلته سړی په روژه ماتې ناست دي، هلته قرآن وایي، مسجد کې آیات وایي، حدیث وایي، هغه ذکر د الله کوي، دوی وایي ته جنت ته ځې.
ته د دې سرونه پرې متې دي وي زه لاړ شه ته بخښي یو یو یې کړلو یو کره یو د پراجک شي والله کم څوک درته کږي وګوري خو که داسې هستې انداسې بې اتفاقه اوسېږئ ځئ بس همدغسې کښېنئ خدای یاره خو وایم چې څه ووایم درته نور مو زیاتې حساب درته کار نه کوي حساب هم کار نه کوي داسې ځوانان تاسو روزانه اخلئ قتلوئ یې تکه تکه کوئ یې هغه خبریال چې په یو ملک کې هغه نه ملا چې نه او معلم چې نه ډاکټر چې نه مکتب چې دی نه پول چې دی نه نو ځای کې به هلته به نو ته څنګه د چا نه ګیله وکړې څوک راغلي دي امریکا راغلی دی ما ته پول جوړ کړی مسلمان راته وران کړی دی امریکا راته پول جوړ کړی دی مسلمان پکې راته اتڼ کوي هغې ځای کې څملي امریکا راته سره شفاخانه جوړه کړې ده بل مسلمان راځي کندوز کې شفاخانه هم نیمه دړې وړې شوې امریکا جوړه کړې وه کافر راغلی جوړه کړې وه ښه زندهباد امریکا وایم ستا هغه پلار باندې هم زندهباد داسې سپږنو کونیانو نه هم نور سچ خلاص کا چې دا د جهاد په جهاد نوم باندې نارې وهي دا دې ته به څوره دا ښه په ته به تلی وو دې ته یې بمې کېده چې ته راځه دا ملکه ستاسې پرپدر دی په دا د غټل نالت شه چې تا ته خدای پاک در کړی دی چې تاسو دې انسان ته وګورئ د خدای پاک بندګانو د دې خبرې هغه د بل هغه کې یو دلته یو ویډیو وه چا ما ته هغه کړې وه تاسو یې ما ته راولېږئ ملګرو دومره مې ورته زړه هغه دی ته وایي که نه نو متاسفه یم درته وروره متاسفه یم چې موږ د دنیا جاهل ترینه خلک افغانان دي قسم دی ملګرو سپینې سپینې ویل پکار دي د دنیا جاهل ترینه خلک هغه افغانان دي ځکه خپل د ورور سره یا په مانشه کې دی یا په لایف کې دی یا په بل شي کې دی همدغه جنګ هم دی نور مغم نشته دی روژه هم خلک د روژې په خوله د انسان واغسته تیکه تیکه دی کوم ځای ته تللی وو نور درته ملګرو څه نشم ویلی چې ژوندي وو قهرمانان یې مه کوئ چې خاورې پرې انبار کړي بیا یې قهرمان کوي دغه یو ولاکه چا نوم اخیستی ځکه او چا به ویلي کفر دی او چا به ویلي اسلام دی چې موږ شو هر انسان چې کله یې خښ کړو چې ځای په ځای دی که خښ دی که قبر کې دې دننه که سواد دې ورته واغسته شوروا دې ورته وخوړله وریجې دې ورته نوشي جان کړلې وی ولا چې اوس خو اشتباه شوې ده د سواد دپاره موږ انسان وژنو موږ ورته وایي سوله وکوو امریکا ده او پلان دی بستان دی شریعت دی اسلام دی حدیث دی آیات دی قسم دی په الله چې باور نه کوي که باور یې کولی که په دې باندې عمل کولی نو تاسو انسانان هستئ مسلمانان یو ځل که تاسو کلمه ویلي په حقیقت سره تاسو د زړه نه کلمه ویلي والله که تاسو یو مسلمان مړ کوئ چې د هغې د روژه په خوله او ته هغه اخلي وجنې نو کومه مسلماني ده والله قسم دی مه نسئ دغه روژې که دا تاسې روژې نسئ دا د قارغانو روژې دي چې په نولې مې په غولو باندې ماته کوي موږ هم نور وشرمولو دنیا ته هم وشرمولو ابرو هم راته ویوړله ای مجاهدینو ای د قطر دلالانو ای د هیرا منډۍ نسلونو هم د دولت طرف ته د غړو ته درته وایم هم د طالب طرف ته تاسې دلالان هستئ تاسې د دلالي شروع کړې ده که تاسو دلالي نه کولی خو تاسو خبرې چې کولې یو میاشت کې به هم کړې وې یو ورځ کې به هم کړې وې یو کال کې به هم کړې وې کلونه تېر شله بال د هغې د مسلمان سره سوله نه کېږي په چې سوله کېدل هغې سره ویلې 2 هفتو بعد به دوی سره سوله کېږي دا زموږ هغه دی که اوس سوله نارې وهو د افغان ولس سره هم نور خیانت دی که نور نارې وهو چې سوله خیانت دی ورسره ځکه چې سوله خو موږ لا وپرسوله 6 زره هم خوشې کړه 6 زره مړه کړه 6 زره هم خوشې کړه 6 زره مړه کړه په دې راتلونکي دا 2-3 میاشتې مخکې دا 6 زره هغه کړي وو اوس دا 3 میاشتې کې خو موږ ته بله ورځ 250 کسان د 180 نفر هغه شوي حسابه وایه نو زه درته یو ویډیو راولم چې وی خدایه توبه ساه نه شو اخیستلی ملګرو پرېم دی نورم ساه نه شو اخیستلی دې ملک کې د مجاهد د نوم د لاسه د مسعود زوی جګ شوی دی وایي موږ مجاهدین وه خدای پاکه چې دا څنګه سترګې دي موږ کې دا کوم منطق دی موږ کې ځان سره ټول جمع کړي دي وایي موږ مجاهدین یو مقامت او پلان بستان مجاهدین
دا بل هلته تللي دي وي موږ مجاهدین یو قطر کې ناست وي موږ مجاهدین نور هلته اسلام آباد کې ناست وي موږ مجاهدین دا نور کابل کې ناست وي موږ مجاهدین موږ وروره ته مجاهد خو ستا په سر دې مړه شي خو کور کې د کېنه نور انسانان مه وژنئ خدای په لیاز نور لږ رحم ولري روژه ده روژې مبارکه میاشت کې یو مړۍ ډوډۍ چې یو سړي ته ورکړي دومره ثواب لري لکه مور چې د سعودي عربستان مکې معظمې ته ویسي او په شانټو کو بیرته راولي تاسو کوم اسلام شروع کړی کوم انسانیت هم شروع کړی ولا خر چې خر دی شعور لري سپی شعور لري ولا که داسې وکړي سپي ویډیو به تاسې لیدلي چې یو سپی هغه شوی دی بل سپي ځان ورپسې ړوند کړی دی راجګی یې ته راته مسلمان دی په روژې میاشت کې دا څه کوې ته لاړ شه ولایتونو کې وګوره غر غر زه تاسې ته یو ویډیو ښیم چې هغه مې راسه څه شله زه درته اوس ښیم دا زه درته اوس